قدرمنې مورې، لور ته دې نڅا او ګډا مه ورښایه، بلکې لمونځ ور وښایه. د سندرو زده کول مه ورښایه، بلکې د قرآن کریم تلاوت ور وښایه. په بربنډو او بدو جامو یې مه ښکلي کوه، بلکې په حجاب یې ښکلي کړه، ځکه د قیامت په ورځ به د لوی الله جل جلاله په وړاندې د خپلې لور په اړه ته پوښتل کېږي. لوڼو ته مو د هالیووډ د لوبغاړو نومونه مه ور زده کوئ، بلکې هغوی ته د عمر، خالد، صلاح الدین ایوبي او نورو مېړنیو اتلانو نومونه او تاریخ ور زده کړئ. خپل اولادونه داسې وروزئ چې ستاسو لپاره حجت او دلیل وي، نه دا چې په تاسې باندې حجت او دلیل وي.